الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد د دین اسلام ډیرو قدرمنو درنو او عزتمند ورونو په تیر درس کې دا خبره ذکر شوه چې مرګ ډېرې سختۍ لري ډېر تریخوالی لري ډېر اوږده تبه او حرارت لري او ډېر سخت مشکلات دي که الله رب العالمین یې په موږ او تاسو آسان کړي زما خوږو ورونو یو کمال دی که دنیا کې موږ هغه حاصل کو او د هغې ته متوجه شو د هغې دپاره کوشش خواري او محنت وکړو نو د مرګ نه وروستو زندګي بیا د مزو ده د راحتونو ده د جنت فرشونه دي او د جنت
خوشبویان دي او د جنت رزقونه دي د مرګ نه رستو او د سه اعلی زندگی د لکه څنګه چې ناوې په خپل پالنګ د آرام زندگی تیري د خوشحالي زندگی تیري د قدر زندگی تیري لکه ناوې په پالنګ کې چې څومره قدر مني هغه څه شي دی چې هغه په وجه د انسان د مرګ نه رستو حالات ټول به ډېر د خوندونو د مزو د لذتونو دي هغه حسن خاتمه چې انسان ته مرګ د ایمان په حالت کې رش د تقوا په حالت کې رش د ګناهونو نه توبه وستلی په دې حالت کې رش او د الله رب العالمین بندګۍ کې مشغول وي او خاتمه په ایمان شي وجدا د زما خوګو ورونو چې شیطان د انسان بدترین دشمن دی د دې مرګ په وخت کې ډیر کوشش کوي ډیر زیات چې کدی وخت انسان گمراه کو برباد شو هلاک شو بيدینه شو نو به ته د دیندارۍ چانس او مقدت نشته تبو برباد بش دیو جنا بعض علماء نقل دي چې شیطان په دی وخت راځي او انسان ته د يهوديت دعوت ورکوي چې يهودي شه د نصرانيت دعوت ورکوي کله د پلار مور او پلار په شکل کې وتراشه او ته بچي يهوديت غوړه دین دی دا قبول کا نصرانيت غوړه دین دی دا قبول کا بيدینۍ ته دعوت ورکوي دغه وجه ده چې مونږ ته الله رب العالمین قرآن عظیم الشان کې د نیکانو صالحینو دعاګانې چې یو را نقل کړي دي نو یو پای کې دعا ده چې الله مرګ راته د ایمان په حالت کې راولي توفني مسلما والحقني بالصالحين یعقوب علیہ السلام چې کله وفات کېدو نو خپل ټول بچیان راجمع کړل او بچیانو ته ویل چې یا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون اے بچو الله تاسو له یو دین غوړه کړی دی غوړه تاسو ته د مرګ د دې په حالت کې رش انسان باید د دې سخت اهتمام وکړي چې ما ته مرګ د ایمان په حالت کې راشه د څه چې د دنیا نه بي دین لاړ شم ځکه حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای ډیر کرته به انسان د جنت په لار روان وي تر دې چې د جنت تر مابین به یو غز مسافه پاتش استدې په اخره کې شیطان په مسلط شي او به خوې د تقدیر فیصله به راوړان دي شه د جهنميان او په عمل وکي استب جهنمش او ډېر کرته به انسان د جهنم په لار روان وي تر دې چې یو غز بد د جهنم تر مابین پاتش استب د تقدیر فیصله پر راوړان دي شه د جنتیانو عملو کې په صدق به توبه وباس استب جنتی انسان جوړ شي او دغه واقعات ډیر زیات راغلي دي چې انسان د ګناهونو ژوندۍ کړی دا په اخره کې وته د توبې توفیق ملو ده او یو انسان نیک عمل کړی دی او په اخره کې گمراه شوی دی خود سے واقعات کم یا اکثریت اکثر چې الله رب العالمین شکور ذات دی کله چې یو بنده ژوند الله بندګۍ ته ورکی په ژوند کې د الله عبادت کوي په ژوند کې د حرام او نزان ساتي په ژوند کې د مور او پلار احترام کوي په ژوند کې د مسلمانانو دعاګانې اخلي په ژوند کې صدقې ورکوي د انسان خاتمه الله په ایمان راولي او چې کله یو انسان ګډه وډه ژوندۍ او هیڅ ګناه باندې د بندواز نه حرام دا کوي نشه تماشه دا کوي بدکاریان دا کوي د مسلمان مال دا خوري د مسلمان ته ضرر دار سي د هر مسلمان آزار اخلي د آزاري انسان استتبو برباد شي په اخره کې خاتمه په کفر باندې راشي خاتمه خراب شي
زما قدرمن ورونو په دې بنیاد باندې ګورا باید موږ او تاسو ډېر سخت اهتمام وکړو چې چرې زمونږ او تاسو ګناه ته وروړاندې نشو ځکه داسې نه چې دې ګناه ته وروړاندې کېږو دې وخت کې زمونږ د مرګ نیټه پوره او دا خاتمه په دې ګناه را نشي یا داسې نه چې یو ګناه ته وروړاندې کېږو که نو په یو ګناه رانه الله ناراضه شي په یو ګناه او است خاتمه ته خراب نشي کله نا کله په یو ګنام انسان نه الله ناراضه شو دسي بد شي کنه است خاتمه په ایمان کې د ایمان خپل سرمایه او نواقلی او په اخره کې ورله د توحید د کلمې توفیق ورنکشي لکه علماء امام ابن قیم رحمه الله حادی الارواح کې واقعه ذکر کوي چې یو انسان یو ګناه وکړه ګناه یې کړی نو اراده او توکړه عزم او توکل او د دې په وجه باندې د توحید د کلمې د شهادت نه محروم شو او استبیدینه د دنیا نه لاړ هغه ګناه دا و یو انسانو چې هغه پلار باندې یو زنانه راغله او دنه پختنه کوله چې د منجاب حمام چته دی چې پای کې سکارو چا سره بیکارو نو دی انسان خپل کور طرف ته اشاره وکړه ویل دا زنانه د دې سړی کور ته نه وتله او استدا پسې ورننه وته او دروازه را بند کړه زنانه چې په دې باندې پوه شو چې دی خو زه دوکه کړم او دا خو ډېر بد عمل انسان دی غلطه اراده لري نو دې زنانه مور سره چل وکړه هغه دا چې ویل چې سیدا ته د بدکارۍ اراده لري خو زه وږی یم خوراک سکاک نشته لږ خو سره وړه چې وخورو خوراک او سکاک به وکړو بیا به د هغې نه وروستو ته چې څه غواړې هغه به وکړو ډېر خوشحاله شو چې زه زما حاجت پوره کېږي همداسې بازار ته په منډه باندې وته چې خوراک راوړي نو دی چې کله وته دروازې خلاصه پرېښودله ایسته دا زنانه ترې وتښتېدله دا چې کله راغلی دا زنانه ډېره ډولۍ وه ډېر د حسن او جمال والا وه چې راغلی کور کې زنانه نشته ایسته حیران شو دماغو بس یو لیونتوب ورباندې راغلی او دی لیونتوب کې به یو شعر ویل چې یا رب قائلة وقد تعبت أين الطريق إلى حمام من جابي دی ګناه ورمانه دومره اثر وکړي چې ساده دماغ او کار پرې خو د لارو کوڅو کې بدلېونی په شانه ګرځېده او دا شعر به ویل چې یا رب قائلة يؤمن وقد تعبت أين الطريق إلى حمام من جابي په دې کوڅو مختلفو کوڅو کې به ګرځېده یو ورځ دغه زنانه په کور باندې تېرېده نو هغې ورته یو اواز وکړو چې کله اشیو شعر ورته ویله د شعر مطلب دا دی خو په دروازه به دې څوکیدار مقرر کړی وي یا به دې د بار نه دروازه پسې تاله کړی وی د دې دماغ نور هم کار پرېښوده تر دې چې دی بیمار شو د بیمارۍ په وخت کې ورته خلک راله ورته وایي چې کلمه وویوه دی د کلمې په ځای دا وایي یا رب قائلة وقد تعبت أين الطريق إلى حمام من جاب خلک ورته وایي کلمه وویوه خوار شي بېدینه د دنیا نه ځې کلمه وویوه د دقه شعر ویلو ایسته په دې کې دې روح وخته نو زما خوږو وروڼو دا انسان یو ګناه یې کړی مو نه هم نه کړه خو د ګناه عزم یې وکړه یو ګناه باندې ته الله ناراضه شو او استبیدینه د دنیا نه لاړ چې خاتمه د ایمان په کلمه ونه شو خاتمه د بد عملی په یو شعر باندې وشو بدترینه خاتمه کې واقع شو زما خوږو وروڼو د دې مجلسونو مقصد دا دی چې لږ متوجه شو داسې نه ده چې زمونږ د خبرو مقصد دا نه دی چې بس موږ نیکان خلک یو تاسو ګناهګاران یې نه ګناهونه موږ ټول ګناهګار بندګانی بلکې زمونږ تقصیرات ستاسو نه زیات دي وجه دا ده چې موږ ته چې څونه مسایل معلوم دي ډیر زمونږ د عمل نه پاتې دي او تاسو ته چې څونه مسایل معلوم دي ډیر هم عملي کړي دي ډیر
زمونږ نقصان ډیر زیات دی خو د دې مجلسونو مقصد دا دی چې د خپل نقصانونو ته متوجه او اصلاح وکړو. نو زما واستګور زما خو ګورو دی یو ناشنا خبره ته متوجه شي انسان یو کرته بد نظری وکړه او یو کرته د ګناه عزم وکاو دی انسان د ایمان د کلمې نه محروم شو. زمونږ بس حال وی چې زمونږ استادونو بد نظرین بار بار کېږي خاص کر دا عظیمه فتنه چې د قراء او علما او نیکانو جیبونو تم رسیدلې ده او چې دا فتنه دا غند چا جبل رااله هغه دې به دا سوچ نه کوي چې زه به بچم که یو دینی مسله په کې ګورم مخله به غند راځي یو دینی مسله په کې ګوري دا خو هغه څوک چې هغه یو دینی مسله په کې ګوري نو هم دا غندونه مخله راځي او څوک چې په دې نیت رالی چې غندونه ګورم زما خو ګورنو ویری ګد سره چې دا شه زمونږ په لاس کې او دا غن ګورو دی وخت زمونږ د مرګ فیصله وشي او دا شه په خاتمه په دې شی باندې وشي په دې غندونه باندې وشي. زما قدرمنو ورونو د انسان خاتمه به څنګه خسته شي حسن خاتمه به انسان ته څنګه نصیب شي. د خسته خاتمه د بار بهترین سبب دا دی چې انسان اول عقیده زکی د قرآن او سنت مجلسونو ته حاضر شي د دین مجلسونو ته حاضر شي خپل عقیده صحیح کې چې ماته الله سوی د الله رسول سوی دای مطابق زندگی کوي او به د الله او د الله د رسول په حکمونو عمل کوي او د ګناهونو نه پرهیز کوي. د دې انسان الله شکور ذات دی د انسان د دې عمل شکریا ادا کوي او دا انسان ته الله خاتمه خسته کوي. دویم سبب استقامت د استقامت دې ته ویل کېدل چې سړی د الله په حکمونو او د الله د نبی په حکمونو داسې مضبوط ولاړی لکه بعض علماء دا ویلي دي چې د شرک نه ځان ساتي او په توحید مضبوط ولاړی. بعض صحابو نه داسې نقل دي چې د الله بندگی کوي او د ګناهونو نه ځان ساتي. بعض دا دي چې په صدق د الله بندگی کوي د ګیدړانو غونته کې چل ول نه کوي. ځکه کوم انسان چې په دنیا کې د الله په دین مضبوط ولاړو چل ول نه کوي چې د خلکو په مخ کې د ګناهونو نه ځان ساتي او چې د خلکو نظر ته پناه شي به هر ګناه کوي او د الله د دین سره د دوکې معامله کوي د چل ول معاملات سره په ځان باندې پويږي. ځکه قرآن عظیم الشان کې الله فرمایي ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الله تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله فرمایي هغه انسان چې هغه ته عقیده صحیح وکړو به استقامت په حالت کې ژوندۍ کوي د الله په دین مضبوط ولاړی دی باندې الله ملائکه را نازلای او ملائکه ته تسلی ورکړي چې ته مې یریږه مغم جن کېږه ته د جنت زیره قبول کړه جنت. لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله اذا اراد بعبد خيرا عسله الله چې د یو انسان د خیر اراده وکي هغه انسان خو کې عسل دی غبینو ته ویل کی. صحابه کرام عرض وکړه الله رسول الله مطلب هغه ته فرمایل د مرګ نه مخکې د نیکو اعمالو توفیق ورکړي. یو بل روایت کې د سراجي چې کله الله رب العالمین د یو انسان د خیر اراده وکي ملائکه په الله نازل کی هغه ملائکه تایید کوي او ته وای د سی وی او دا کلمه وی او توفیق ورکیو دا شیطان دې ورستا دشمن دې د خبرونه مانی چې د الله د طرف نه خصوصي تایید د انسان ونشي ګره نه خبره ده. ځکه به د الله نه بار بار سره غواړي استقامت. د خسته خاتمه یو سبب دا دی چې سړی په ژوند کې رښتیا وایي او پرشتیاو د الله بندگی کوي بندگانو تم دروغ نه وایي د دروغ نه ځان ساتي. ځکه دا دروغ زموږ استاد په معاشره کې ډیره معمولی خبره ده او د الله په وړاندې ډیره درنه ده
چې کوم یو انسان د دروغ صفت پکې راشي دغه د منافقت یو شعبه راشي تر سوچې ته توبه وستري نه د الله د ډېر مبغوض صفت ده او به چې د الله رب العالمین بندگی سره په چل ول باندې کوي په صدق نه کوي په چل ول اسه خلکو د وجه نه سکي او نور په زړه کې د الله بندگی نه چې صدق نه سیرشته چې په صدق بندگی وکړي چې بندگانو تر مابینم دروغ نه وای او الله سره معامله د رښتیا وکړي دا انسان الله خسته خاتمه ولور کوي امام بخاری رحمه الله یو حدیث نقل کړی دی په خپل صحیح کې د انس ابن مالک رضی الله عنه نه هغه زما ترو انس ابن نضر رضی الله عنه کله چې د بدر غزا وا نو د بدر په غزا کې مشغول شو مصروف شو یو ضرورت مطابق چرته تلو چرال است د بدر غزا شوی و د سخ خپش او ویل چې یا الله د مسلمانانو او د کفارو تر مابین اولنۍ معرکه و یا الله زه په دې کې غایب یم دا څومره نقصان کې واقع شم یا الله که دوباره بل جنگ د کفارو او د مسلمانانو تر مابین راشي نو ته به ما وویني چې زه ستا د رضا دپاره څه کوم په دې کې کال تیر شو کال د احد غزا رااله د احد غزا چې رااله نو دا انس ابن نضر زدنه د احد غزا ته حاضر شو خپل وعده او ته یاد وا چې ما خدای الله سره وعده کړو چې ستا په نوم به قرباني ورکوم میدان جنگ ته چراله په احد کې اول مسلمانانو کامیابی ومندله به صحابه کرام نبی سم دفاع د پاره کې نور او غیر حقته شو او کفارو د شاده طرف نه حمله وکړه است مسلمانانو ته شکست رااله مسلمانان چې او تختیدل انس رضی الله عنه ته ځان وریا چې ما خو الله سره وعده کړی دا وعده رښتې کوم چې دروغجن نشم ما خو الله سره وعده کړی دا نو ویل چې یا الله دی کفارو چې کوم بيدینی راوړی دا الله د دین ز براءت اعلانوم او یا الله دې زمنګ ملګرو چې کوم کار وکړي چې شکست الله د دین ز اعتذار پیش کوم واپس را روان دې میدان ته واپس رااله سعد رضی الله تعالی عنه ورلمخ لوراله ورته سعد سدي هغه ورته ویل د احد د غرنا اخوا د جنت خوشبوئی مومم نو د احد میدان تراله او د کفارو په مابین کې jihad شروع کو په تیزی تور چلولا تر دې چې اخره کې دیم شهید شو او یا زخمونه د په بدنو او یا زخمونه چې د پیژندلو نه وتل او کافرانو مسلم کړي وا د خور صرف د ګوتو په بندونو پیژند چې دا زما ورور دی الله رب العالمین د صحابه کرام ذکر کوي موږ دا خیال کو چې دا آیت هم د دې په باره کې نازل شوی چې الله فرمایي من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا د مؤمنانو نسناری نشته د سړي چې د الله سره وعده کړی رښتیا کړه نو ځکه خاتمه په ایمان باندې رااله شهید الله په لار کې شهید دا ولید د خاتمه په ایمان باندې رااله او د شهید شو د څه اوچت مقام حاصل ک الله وي صدقوا ما عاهد الله رښتیا ویلو الله سره چې کوم وعده کړو په رښتیا یې کړو هغه وعده پوره کړه یو ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم مجلس ته یو باندې چیراله او هغه ایمان راوړ چې ایمان راوړو نبی صلی الله علیه وسلم یو غزا ته روان صحابو ته ویل چې دې سره دا نوې مسلمان شوی دې سره احسان کوي دې سره ښه کوي اخلاق کوي صحابه کرامو قدر کو تر دې چې میدان جنگ تلاړ نو دیتا نبی صلی الله علیه وسلم له یو غنیمت را لې دا غنیمت کې ملګرو له برخه کوله دلم برخه وکړه دې مسلمان نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د پښتنه وکړه ول دا څه شه ده د صحابین پښتنه وکړه چې دا مال ورول ول دا څه شه ده
ولدا د الله نبی تا د پاره د مال را لګل دی ولدا وته به ته ویسا ما د مال د پاره ایمان نه راوړې ما ایمان د دې د پاره راوړل چې د الله رب العالمین باندې ایمان راوړم او په دې ځای ولګېږم او جنت ته داخل شم مال به ته واپس کول دا به ته ورکا د الله نبی چې دا خبره واورېدل ډېر زیات خوند ولا ورکو ویل ک تا چرته رښتیا ویلي په دې خبره کې زله دې تا رښتینګو یقینو د څه وشو چې میدان جهاد شروع شو چې شروع شو د یو زمري وانته کې مخ روانو او د کم ځای ته چې اشاره کړ په دې ځای باندې لګیدو جنگ چې ختم شو نبی له صلوات و سلام خپل ملګری راجم کړ نو ګوري چې او بګی داده او هغه ځای ته چې اشاره کړو هغه ځای باندې لګیدو نو نبی صلی الله علیه وسلم صحابو نه پوښتنه وکړه هو هغه دا هغه خبره چې کول او دې ته چې اشاره کړو په دقه ځای لګیدل دی ویلاو ورګوره د الله رب العالمین سره رښتیا خبره وکړه الله رښتیا کو بل الله نبی صلی الله علیه وسلم داغه د پاره دعا وغوښتله وګوره دا یو صحابي او یو انسان او چې د الله رب العالمین سره په صدق معامله وکړه په صدق الله رب العالمین دا رښتینګویا کو زما خو ګورنو یو خسته سبب چې داغه په وجه د انسان خاتمه په ایمان باندې راځي هغه توبه ده چې انسان هر وخت کې توبه وباسي او د استغفار التزام کوي په جبا ځکه خو موږ ته د الله نبی فرمایي اے خلکو یا ایها الناس توبوا الی الله اے خلکو الله ته توبه وباسي زه د ورځې او یا کرته توبه وباسم او استغفار وم د ورځې او یا کرته هغه د ټولو انبیاء او سردار او د ټولو ګناهګارانو شفیع دی پاک انسان دی پاک او یا کرته هغه توبه وباسي چې د ګنا نه پاک دی نو ما او تا خو د ورځې په یا کرته په ګناهونو کې واقع کیو کنه باید موږ خو د توبه او استغفار ته سم کار ویو ذکر نبی علیہ السلام فرمایي چې څوک استغفار کلمه د ځان سره لازم کې استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه نو هر پریشانی چې راځي الله رب العالمین دا غنه د وتلو لار راوبات او هر یو مشکل چې راځي الله د مشکل نه د وتلو لار راوباس او الله دا غزنه د رزق تنظیم کوي چې د په خیال کې ناراضي انسان نه چې کله ګناه وشو توبه ته وباسي کنه دا د صفا شل کبيخي چې ګناه کړی نه بلکې نبی عليه الصلاة والسلام فرمایي وای کله چې یو بندنه ګناه وش او دې بنده وای چې الله ما نه خو ګناه وشو ما معاف کا الله ملائکه ته وای زما ملائکه تاسو ګورئ دا بنده په دې باندې پوه شو چې زای زیو رب لرم هغه رب ګناونه معاف کوي او په ګناه را نیول کوي ما معاف به ته ګناوش به دا و چې الله به را نه ګناوش الله به ملائکه ته چې زما بنده به په دې باندې پوه شو چې دا یو رب لري او رب ګناهونه باندې را نیول کوي او ګناه معاف کوي ما معاف کوي به ته وشي تر دې چې د جبه د توبه او د استغفار سره سم لازمي نو الله ملائکه ته وایي چې دا بنده چې سکه ما معاف کړی دی مطلب دا دی چې د دې د توبه او استغفار سره دومره مینه ده چې هر ګناه ته کیږي توبه او هر ګناه ته کیږي توبه او هر ګناه ته کیږي توبه دغه وجه د تاسو ته پته ده چې یو انسان په ژوند کې سل کسان قتل کړي سل لیکن بیا یې په صدق باندې توبه وستل او د دې خاتمه په ایمان رااله د چې کله نه نوی کسان قتل کړي نو د پښتنه وکړه چې څوک به ډېر پوهه انسان چې زور شم او داغه نه پښتنه وکم نو په دې وخت کې چاو ته یو پیرو خو د ول دی لور شاغه پیر نه چې پښتنه وکړه غویل چې نه نوی قتلونه دي کړی دي او ته اوسم لا توبه وباسي نه قبلي کی استدار اپاسه لسم توبه نه قبلي کی دای سلام صلی پرکړ به او ته چاویل چې دلته یو عالم دی داغه خاله ورشه شوار علیغه او ته ویل چې هاو ستا توبه قبليږي څوک دې چې ستاو د توبې تر مابین حائل واقع
خدا سده چې د استاد کم کله چې د ګناهګارانو فاسقانو فاجرانو کله دې په دې کې ته ګناه ته مجبور کیږي دې ماحول د وجنه ګناه کې اخته کیږي کله سره ډېر ځان سره وای چې دا ګناه باندې کوم مستا ماحول د وجنه په کې واقع نو تلار شغل ته د نیکانو خلکو یو کله علاقه ده التلاش دا چې روان شو په لار کې او ته مرګ رااله مرګ چراله د مرګ ملائکو د رحمت ملائکه ویل چې دینه منګه روح قبض کو ځکه ګناهونو نه توبه ایستل ده او نیکو اعمالو طرف ته توجه کړي دا د رحمت مستحق دي د عذاب ملائکه ویل چې دی خو سل مرګونه کړی دی یو نیکی نه دا کړی دا د عذاب مستحق دی موږ به روح قبضو الله فرمایل چې تاسو د دې دوړو کلو تر مابین اندازه کچ کیدا چې کم کلی ته نږدې او د هغه کلی دا د هغه کلی نه حساب دی چې زموږه کچ کله دا د دې نیکانو خلکو کلی ته یو لیش یا یو غز نږدې الله فیصله وکړه چې د رحمت ملائکه دې د دنه روح قبض تاسو وګورئ چې دی انسان خاتمه په ایمان ولې رااله د توبې په وجه د توبې یو خپل عبادت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو انسانو چانه ډېر ګناهونه کېدل او ډېر توبې به استري یو ورځ نه ته ګناه شو دی په سجده باندې پروت دی او په سجده کې دا دعا غواړي چې یا ربي انا العواد الى الذنب وانت العواد الى المغفره فاغفر لي یا الله زه د ګناه سعادت مو ته د مغفرت سره عادت یا الله ما نه کیږي ما ته معاف کا نو است الله رب العالمین دی انسان ته عفو وکړه او الله رب العالمین وته یو غیبی आवाज وکړي چې یا عبدي انت العواد بالذنب وانا العواد بالمغفره قد غفرت لك ای بندا تا د ګناهونو عادت او زرشتیا د عفو عادت ماده تبخنه وکړه ډېر کړه یو انسان په زړه کې د ګناهونو نه یو ترک ولګي است په صدق توبه واسه ټول ګناهونه معاف شي د امام شافعي رحمه الله په دور کې یو شاعر ابراهیم الرمادي نومیو دی انسان نه ډیر ګناهګار انسان او علماو پسې به شعرونه جوړول او غلط خبره به په شعرونو کې کول په خپل شعر نشه تماشه به کول کله چې دی وفات شو نو امام شافعي رحمه الله ته چا ویل چې تراشه او په دې د جنازې منځ وکړه هغه ویل چې په دې د جنازې منځ کوم د ټول عمر د فسق او فجور کارونه کړی دي او د الله نافرمانیان کړی دي او زه په دې باندې منځ کوم د جنازې کله چې د خپل وارثانو لمبو نو کمیس چې تیستو په دې کمیس کې یو کاغذ پروت په دې کاغذ کې یو شعر لیکلو په دې شعر خلاصه مطلب دا و چې یا الله زما دا ګناهونه ډیر زیات دي خو ستا د عفو زما د ګناهونو نم ډیره ده لکه امام شافعي رحمه الله نم یو قول څه نقل یا الله زه چې د خپل ګناهونو ته وګورم غرونه دي غرونه ما خو د ګناهونو غرونه جوړ کړی دي خو چې ستا عفو ته وګورم نو ستا عفو بحر دی بحر ویم زه غرونه په بحر کې ډوبېږي نو تم د سوال چې یا الله زما ګناهونه ډېر زیات دي خو ستا عفو د هغې نه هم ډېره زیاته ده نو بیا یې دا ویل یا ربي ای زما ربه که تا نه صرف نیکان خلق امید ساتي نو فبمن يلوذ ويستجير المجرم یا الله دا ګناهګار او دا مجرمان به د چانه امید ساتي یا الله چې ته عفو ستا در صرف نیکانو ته کولاوي یا الله من ګناهګاران به کم در لزو من ته بل در راوغه بل در خو نشتم ستا در لدرزو یا الله دسه توبه د توبه سم کنه په عجزي باندې توبه چې رب العالمین ما معاف کا دا چې امام شافعي رحمه الله لورکو او ورته ویل چې دسه شعر په جب کې پروتو امام شافعي دا وکړه وی جړل
او ویل چې دا ستاسو ورور دی توبه ایستلې ده ورشئ د جنازې مونځ پې وکړئ. زما خوږه ورونو ګناهونه خو زمونږ نه کېږي. د الله نبی فرمایي کل بني آدم خطا، هر بني آدم خطا کار دی، لیکن غوره ګناهګاران هغه دي چې د خپل ګناه ته ګناه وایي او توبه وباسي. توبه دې ته وایي چې سړی د دې ګناه نه بند شي. دویم تیره ګناه نه د زړه نه پښیمانه شي چې دا مې بد کړی دي. زموږ استاد د پښتنو عادت دی دا څه چې شوي دا ښه شوي دي داسې غوښتل، خو آینده کې بچو ته آینده کې داسې مه کوئ. یو مظلوم مسلمان را ایثار کې خپل بچو ته دا ووایي په شریک یې ووایي بیا ته دا څه چې وشو ښه وشو خو آینده کې د جنګ مه کوئ، جنګ ښه شی نه دی. نه دا توبه نه ده. ورته دا څه چې وشو بد وشو د شیطان نه مو منله آینده کې به نه کوو. یو دا دی چې د ګناه نه سړی بند شي. دویم دا دی چې د تیر کار ته چې دی بد وایي. دریم آینده کې قوي عزم وکړي چې بیا به دا نه کوم. که بیا ته وشو چرته نو بیا د زړې توبې ته ضرر نه رسېږي، خو دې وخت کې به قوي عزم وي چې دا به نه کوم. که بیا شیطان دوکه که بیا به توبه وباسي او په ژبه به توبه وباسي. خو که د بنده حق ورسره و، د چا نه مال خوړلی او د چا عزت لوټ کړی او څوک یې زورولی او د چا یې خیرې ازار اخیستی، هغه الله نه معاف کوي. د بنده نه به اول معافي غواړي، بیا به الله نه توبه وباسي، بیا به د الله معاف کړي. نو زما خوږو ورونو د الله نبي چې او یا کرته د ورځ استغفار غواړي، موږ له څومره پکار دی. راځي چې خپل ژبه د استغفار او توبې سره عادت کو او الله رب العالمین ته جړه پر یاد او زاری وکړو چې الله موږ نه ډېر ګناهونه شوي دي، موږ معاف کا او آینده کې د ګناهونو محفوظ کا. یا الله د نیکو اعمالو توفیق راکا او رب العالمین د ګناهونو نه بچو ساته. الله موږ اصلاح کا، زمون بچیان اصلاح کا، زمون اهل اصلاح کا، زمون دا ټول کله اهل دا ټول اهل قريه دا ټول محله والا یا الله اصلاح کا بخپل فضل. الله رب العالمین زمون دا محله دا کله او دا ټول مسلمانانو کلی علاقه د رحمتونو برکتونو نعمتونو مستحق وګرځوا. الله د غمونو آفتونو مصیبتونو کړهونو نه محفوظ کا. الله د زړه مين استاد کور استاد کتاب سره پیدا کا. ستا په حکمونو پابند بندگانم جوړ کا او استاد نبی په طریقو روان کا. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وصلى الله تعالى على خير خلقه.